سلامونه د کرکټ مینوالو په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. نیوزیلند بنګلادیش ته ماته ورکړه. په دې سره بنګلادیش او پاکستان دواړه د چمپیونز ټرافي څخه بهر سوه. نن د چمپیونز ټرافي شپږمه لوبه د بنګلادیش او نیوزیلند لوبډلو ترمنځ ترسره سوه چې نیوزیلندي لوبډلې په توپ اچونه او توپوهنه کې بهترینه لوبه ترسره کړه. د چمپیونز ټرافي سیمي فاینل ته لاره پیدا کړل. په دې سره نو پاکستان او بنګلادیش دواړه په رسمي توګه د چمپیونز ټرافي څخه بهر سوه. نیوزیلند لوبډلې نن په توپ اچونه او توپوهنه کې دواړو کې ډېره خواري وکړه، ډېره ښه لوبه یې ترسره کړه. بنګلادیش لوبډله لکه څنګه چې په توپوهنه کې ونه ځلېدل، همداسې په توپ اچونه کې هم ډېره بېکاره توپ اچونه ترسره کړل. میس فیلډینګ یې ډېر زیات وکړ، کیچونه یې میس کړل، هر دویم دریم بال د دوی څخه تلی، یعنې ډګر ساتنه یا فیلډینګ یې ډېر زیات کمزوری و چې ماته یې وخوړل او د چمپیونز ټرافي څخه بهر سو. پاکستان او بنګلادیش دواړو دوې لوبې ترسره کړې دي، دواړې یې بایللې دي. راتلونکې لوبه نو د پاکستان او بنګلادیش لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. یوه لوبډله به بریالی کیږي او یوه به ماته خوري او دواړه د چمپیونز ټرافي څخه بهر سوي دي. نو بنګلادیش چې نن ښه توپ اچونه ترسره کړې وای، میس فیلډینګ یې نه وای کړی، بریا ته رسېدی. که په توپوهنه کې هم یو 13-40 منډې زیاتې جوړې کړې وای هم بریا ته رسېدی، خو بنګلادیش بیا په توپوهنه کې هم ناکامه سو، په توپ اچونه کې هم ناکامه سو او بالاخره د چمپیونز ټرافي څخه هم بهر سو. د پنډۍ لوبغالی د توپ اچونکو سره ډېره زیاته مرسته کوي. د افغانستان چې یوه لوبه په پنډۍ کې وای نو ډېر به ښه وای. هلته سپینران ډېر ښه چلیږي. نن د نیوزیلند یو سپینر میچل بریسویل 4 وکټې ترلاسه کړې. همداراز د بنګلادیش سپینرانو هم ښه توپ اچونه ترسره کړه، خو د بنګلادیش سره بخت یاري ونه کړه. هدف هم ډېر زیات کم و او میس فیلډینګ یې هم ډېر زیات کم وکړ چې لوبه یې هم وبایلل. نو بس افغان لوبډلې بیا دواړې لوبې په لاهور کې دي چې هلته بیا توپوهنه ډېره زیاته کیږي.